نبوي سیرت څلورمه برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. دستا کور و دلتا لوش او پیدا شي دلتا راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور دتا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې نبوي سیرت. چې بیرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست الله جل جلاله مو خوشحاله لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ درنو او قدرمنو اوریدونکو. په تېره برخه کې مو هغه څلور اشخاص چې لومړی ایمان راوړی وو درته ذکر کړل. اوس دغه څلور نفرو د دعوت په اول ورځ کې چې ایمان راوړی دي اوس به دغه څلور نفره په تفصیل سره درته معرفي سي. نو راځو په خپرونه شروع کوو. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه چې د مخه معرفي سوی دی او تکرارول ته حاجت نشته. دوهم زید بن حارثه رضی الله عنه چې زید بن محمد ورته ویل کېده او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید په زوی ولې ونیوي هغه لري یو کیسه سته. هغه دا دغه زید کوچنی وو او په خپل قبیله او کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی. د عربو د قبیلو خو دا عادت او تجارت وو چې همیشه به یوې قبیلې پر بلې قبیلې تیری او تجاوز کوه. حیوانات او انسانان به یې ځینې بیول. نو یو وخت د دغه زید پر قبیله یوې بلې قبیلې حمله وکړه. په دغه وخت د زید عمر 8 کاله وو او زید هم د بندیانو په جمله کې بوتلی او بیا د مری په شکل خرڅ کړی. او په بل روایت کې وایي زید د 8 کالو وو چې مور یې د خپلو دوستانو د لیدلو دپاره د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته تلله او زید یې هم د ځان سره ملګری کړی وو. په لاره کې د بني القینین قبیله پر پیښه شوه او زید یې ځینې بوتلی. بیا یې د مری په ډول د حبشه په بازار کې خرڅ کړی او حکیم بن حزام چې د مکې مکرمې د قریش څخه د نورو مریانو سره دغه زید هم رانیوي او بیا یې خدیجې رضی الله عنها ته په هدیه کې ورکړی. او خدیجه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تر واده کولو وروسته و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په هدیه کې ورکړي. د زید پلار چې حارثه نومېدی په زید پسې ډېر غمجن و او همیشه د هغه په تلاش کې و چې چیرې به یې پیدا کړي. په دې کې کلونه تېر سوه چې پلار په زوی پسې ګرځي. سو په اخر کې دا معلومات ورته وسوه چې زوی په مکرمه کې دی. نو د خپل ورور سره رهي سو او مکې مکرمې ته راغلی. زوی پیدا کړی او د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه وسلم دی ورغلی. البته دا کیسه مخکې تر بعثته وه. ویلې یا محمد دغه زید زما زوی دی او دی مریی نه بلکې حور دی خو دشمنانو خرڅ کړی دی. زه اوس راغلی یم او غواړم چې دغه خپل زوی ستا څخه رانیسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا خرڅوم یې نه مګر یو کار به وکړم. هغه دا چې په خپله ځای ته به اختیار ورکړم. که ستا سره ځي در سره ولاړ دې سي او زما له طرفه بې له قیمته ازادي او که زما سره پاتېږي پاته دې سي
د زید خوښه او اختیار دی. د زید پلار حارثه په دې خبره ډیر خوشاله سو چې دا ډیر ښه اختیار دی، ځکه حارثه پوهېدی که یو چاته اختیار ورکړل سي چې مریی پاتې کېږي که د پلار سره ځي هغه حتما د پلار سره ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زید راوغوښتی او پوښتنه یې زید وکړه چې دغه نفر پیژنې؟ زید ویل هو دا زما پلار دی او دغه بل مې اکا دی. خبره داسې نه وه چې زید خپل پلار نه پیژندی، نو پلار خپل زید ته وویل زویه محمد صلی الله علیه وسلم تا ته اختیار درکړی دی، دلته د ده سره مریی پاتې کېږي او که زما سره ځي. زید وویل والله تر محمد صلی الله علیه وسلم هیڅوک نه خوښوم او نه څوک اختیاروم. دا تر بیاست ته مخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق و. له دغه ځایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او ګزاره معلومیږي چې حتی د مریی سره یې څنګه ښه ژوند د مهرباني او محبت څخه ډکه ګزاره کول. او زید نور هم ویل والله زه ګمان نه کوم چې مور او پلار دی داسې ښه او د محبت ژوند را سره وکړي لکه محمد صلی الله علیه وسلم چې را سره کوي. تاسې دې رحمت، مهربانۍ او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر صلی الله علیه وسلم د یو مریي سره کول تر داسې اندازې چې هغه مریی دی د ده صلی الله علیه وسلم تر مور او پلار خوښ او اختیار کړي او دغه اخلاق یې د مخه تر دې و چې وحي ورته نازلي او د الله جل جلاله له طرفه په رسالت سره اختیار کړی سي. نو ځکه په خلکو صادق الامین ورته ویل او زید پر دې ټینګار کاوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېږم. د زید پلار حارثه په تعجب کې سو چې دا څنګه کېدلی سي چې یو چا لره دی مالک تر پلار خوښ وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې د حارثه زړه مطمئن سي زید یې تر لاس ونیوي او د قریش په حضور کې دا اعلان وکړي چې دغه زید آزاد او حر دی او بیا دا هم ورسره وویل چې زید زما زوی دی. تر اسلام د مخه او د جاهلیت په وختو کې به عربو کې داسې و چې یو چا به پردی څوک خپل ځای وګرځوه او هغه به په ټولو احکام او معاملات داسې سو لکه د ده نسبي او واقعي زوی، یعنی په میراث، د نکاح، په حراموالي او داسې نورو مسایلو کې به واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی. نو خود تر دغه ورځې وروسته زید بن محمد ویل کېده تر څو چې دغه تبنی یعنی د بل چا زوی د ځان زوی ګرځول په اسلام کې منع شوه. څرنګه چې پرله پسې بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړل سو او دغه زید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت کړي نو زید هم مسلمان سو. دریم نفر چې په اسلام مشرف شوی دی هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی او هغه حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله عنه د اوسېدلو سبب دا و چې ابو طالب ډیر غریب سو او دا واقعا هم تر بیاست د مخه و. ابو طالب دومره غریب او مسکین و چې د خپل اولادو نفقه پر تکلیف و، خپل اولادونه یې نسوی مړولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اکا عباس رضی الله عنه ته ورغی او ویل ای اکا ته د ابو طالب په دغه غریبي او مسکرت خبر یې، حتی د خپل اولادو خواړه او نفقه هم نه لري، که دې خوښه وي وربسو او موږ به هر یو د اولادو څخه یو واخلو چې زموږ سره به اوسیږي، د هغو کفالت به وکړو یعنی خواړه او مصرف به پر خپل ځان کړو. پر ابو طالب دغه غریبي څه سپکه سي. عباس رضی الله عنه وویل دا ډېر ښه فکر دی. نو د عبدالمطلب له کورنۍ څخه څو نفره سره یو ځای سوه او ابو طالب ته ورغلل وویل دا سره جوړه کړې ده چې موږ به د هر یو ستا د زامنو څخه یو اخلو او زموږ سره به وي. ابو طالب وویل که یو عقیل را پرېږدي په نور کې ستاسې خوښه ده. عقیل د ابو طالب مشر زوی و وویل دی را پرېږدي چې زما سره د ژوند په کارو کې مرسته کوي. دوی هم عقیل ور پرېښوه او هر یو د ابو طالب یو اولاد د ځان سره بوتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب رضی الله عنه راوستی، ځکه علی هغه وخت هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران و. نو ځکه حضرت علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې تربیه سو. حضرت علی هیڅ وخت د بت عبادت یا بت سجده نه ده کړې، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لیسو او تربیه سو. او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د مخ مکرم کړی دی. په سبب مکرم کړی دی ځکه د مخ د بتانو له عبادت څخه ساتلی دی. دا د دغه جملې د ویلو سبب دی چې موږ د علی رضی الله عنه د نامه سره کرم الله وجهه وایو. نو علی هم مسلمان سو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لونو رقیه، زینب، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهم اجمعین ایمان راوړی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې د نن د ایمان راوړلو ترتیب وو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اول نفر چې اسلام ته دعوت شوی دی او هغه هم بې له پوښتنې او دلیل څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې اسلام ته رابللی دی د اسلام په باره کې بحث
او نقاش را سره کړی دي، پوښتنې او معلومات یې راڅخه کړي دي بې له ابوبکر. فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه د الله له طرفه رسول یم. ابوبکر وویل اشهد انک رسول الله، شاهدي ادا کوم چې ته رسول الله یې، بې له نقاشه، بې له بحثه، بې له پوښتنې چې کله او څنګه، او دا یې هم ونه پوښتل چې څنګه دین دی او د کومه خوا راغلی دی. هیڅ پوښتنه یې ونه کړه. صدیق اکبر د اولې لحظې څخه صدیق و. دا ولې؟ ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او امانت، صدق او صداقت پوره ور معلومه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوره پیژندی او دی پوهېدی چې محمد صلی الله علیه وسلم هېڅکله د حقیقت مخالفه خبره نه کوي او نه یې کړې ده. پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اسلام مشرفه سو، سمدستي په تبلیغ او دعوت شروع وکړه. څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الفت او محبت خاوند، پوست او نرم سړی و، ښه اخلاق یې درلودل. د قوم خلک به د علم او تجارت د شو اخلاق او پوهې په سبب ورته راتله، نو ده هم د هغو کسانو په دعوت شروع وکړه چې د ملګري او مجلسیان و. د الله جل جلاله په دعوت سره په اول ورځو کې دغه کسان مسلمانان سوي دي. عثمان بن عفان الاموي، زبیر بن العوام الاسدي چې ځوان او 14 کلن، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص چې د قوم په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماما زوی بلل کیږي، طلحه بن عبید الله، دغه ټول د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دعوت په وسیله مسلمانان سوي دي. دغه اته نفره د اسلام اوله ډله او د محمدي دعوت اول ګلان دي. دغه کار د واقعي او صادق مسلمان کار دی. کله چې ایمان راوړي په هغه لحظه په دعوت شروع وکړم چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صدق او تصدیق دی، او دی رضی الله عنه تر ټول امت غوره او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي که د ابوبکر ایمان د ټول امت د ایمان سره وتلل سي، د ابوبکر ایمان به پر درون سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله پس له انبیاو تر ابوبکر ښه او بهتر پر ځمکه نه دی ګرځېدلی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهیدي سره پس له انبیاو څخه ښه او بهترین د خلکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا د صدیق اکبر مقام او درجه ده، او دا یې پیداکاري وه چې د اسلام په شروع او ابتدا کې یوازې د دعوت لپاره دغه خدمت کړی دی چې د 10 مبشرو څخه 15 نفرو د ده پر اسلام د ده پر لاس اسلام راوړی دی. او د هغو کسانو څخه چې په اول او شروع کې په اسلام مشرفه سوي دي د ځینو نومونه په داسې ډول سره دي: بلال بن رباح الحبشي، د دې امت امین ابو عبیده، عمیر بن الجراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم، عثمان بن مزعون، او د ده دوه ورونه قدامه او عبدالله، عبیده بن حارث، سعید بن زید، او د ده ښځه فاطمه بنت الخطاب چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه خور ده، خباب بن الارات، عبدالله بن مسعود، او ځینې نور خلک رضی الله عنهم اجمعین چې دغو نفرو ته السابقون الاولین ویل کیږي. دغه ذکر سوي خلک په پټه مسلمانان سوي وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د تعلیم او ښوونې دپاره په پټ سره یو ځای کول او دین به یې ورښوه، ځکه تر اوسه پورې دعوت سریع او پردي و. کله چې به د دغو مسلمانانو څخه یو نفر د عبادت کولو اراده وکړه، نو به یې د مکې مکرمې په شیلو کې د قریشو د سترګو او لیدلو څخه ځان پټ او غایب کړي. هلته به یې په پټ سره د خپل رب عبادت کوه. او بیا چې د دغو مسلمانانو شمیر 10 نفرو ته ورسېدی، په دې عدد کې نارینه او ښځې دواړه داخل و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د اجتماع او تعلیم دپاره د دوی څخه د یو نفر کور اختیار کړي چې دغه کور د ارقم بن ارقم رضی الله عنه کور و. ویل دلته به د تعلیم او دیني لارښوونو دپاره سره یو ځای کېږو. د سورة المدثر تر نزول وروسته پرله پسې وحي نازلېدې چې د دغه وخت نازل سوي آیتونه د نفس پر پاکي او د ګناهو پر پرېښولو مشتمل و. د اور او جنت بیان پکې موجود و. مؤمنان په داسې فضا کې تربیه کول چې د مشرکانو د موجوده ټولنې سره ډېر فرق درلودی. د دغه مرحلې دعوت که څه هم سریع او پردي و، خو بیا هم قریشو ته ځینې اخبار رسېدل، خو د قریشو کومه خاصه پروا نه پکېدل. امام غزالی رحمه الله وایي د اسلام او اسلامي دعوت ځینې معلومات قریشو ته ورسېدل، خو سر یې نه پګرځاوه. شاید دوی دا فکر کاوه چې محمد صلی الله علیه وسلم به هم یو د هغو کسانو څخه وي چې د مخ پیدا سوي وو چې په اولویت او د الله جل جلاله په حقوقو یې خبرې کولې، لکه قیس بن سعده او زید بن عمر بن نفیل او داسې نور. خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخبار د نشردلو څخه او د هغه د تاثیر څخه د قریشو په زړو کې بیره پیدا سوه، او د صلی الله علیه وسلم د دعوت مراقبت یې شروع کړي. په دغه حال 3 کاله تیر سوه. بیا هم دعوت سریع او پردي دی. په دغه موده کې د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله جوړه سوه چې د دوی په منځ کې مطلق د ورورګلوۍ او د تعاون ژوند و.
او بیا داسې وحی نازل شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په دې سره مکلف کړي چې خپل قوم ته د اسلام اعلان وکړه او دوی د باطل دین په مقابل کې ودرېږه او د دوی د بوتانو ماهیت او اهمیت بیان کړه. د مکې دورې دوهمه مرحله یا په ښکاره سره دعوت خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو. کله چې الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محمد حجر او ښکاره کړه هغه شی حجر او ښکاره کړه هغه شی چې ته په امر سوی او مخ واړوه له مشرکانو څخه، یعنی د دوی د خبرو او ویناو هیڅ پروا مه کوه، په ښکاره ډول سره خپل تبلیغ کوه، دوی پتا هیڅ نسي کولی. د دغه آیات په نزول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړل سو چې اسلام ته دعوت عام کړه، یوازې دا نه چې خپل اقارب دوستان او هغه څوک چې ستا پر شاوخوا دي هغه اسلام ته دعوت کړه، یا بلکې عام او ټول خلکو ته د توحید او اسلام دعوت شروع کړه. نو د دغه ورځې په سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي قبیس غر ته وختی. د ابي قبیس غر هغه کعبه شریف ته تر ټولو نږدې غر دی، کوم چې اوس پر هغه غر قصر جوړ شوی دی او د صفا د غونډۍ سره مشتي غر دی. دغه غر کعبه شریف او د قریشو د ناس ځایو ته ډیر نږدې وو او هر څوک چې د کعبه شریف ته رابطه وي د غره شا یعنی د غره هغه بل طرف نه ویني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ابي قبیس غره ته وختی او په لوړ اواز نارې کړې وا صباحا وا صباحا. دغه ناره د قریشو د خطر ناره وه. کله چې به دشمن لشکر پر راغلی یا به بل عمومي مشر او خطر پیر سو قریشو به دغه ناره کول. نو قریش دغه نارې په اوریدلو سره پوه سوه چې خطر دی. پوښتنه یې وکړه ناره کوونکی څوک دی؟ ویل صادق الامین. خلق په خپل منځ کې سر نارې کړې هلې ژر سي صادق الامین درواغ نه وایي خامخا یو خطر شته. نو ټول قریش غره ته ورسېد. دغه غره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل که زه درته وایم چې د دغه غره تر شا یو مسلح لشکر ولاړ دی او غواړي چې پر تاسې حمله وکړي تاسې یې منئ؟ قریش وویل هو موږ هیڅ کله ستاسو خلاف او درواغ نه دي اورېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تاسې د الله جل جلاله له سخت عذاب بیروم او زه تاسو ته د الله جل جلاله له طرفه رسول یم. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا چې نوم یې عبدالعزا او لقب یې ابولهب دی وویل تبا الک تا لرې دی هلاکت وي. د دغه دپاره دې موږ وغوښتلو خپل ټول کارونه م پرېښول چې ستا دغه خبرې واورو. او ابولهب نور خلکو ته ویل ځئ خپل کارو ته مو ولاړ سئ. او خلک بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هیڅ وه او ولاړل. خلک چا بیرته په تلو سره امر کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابولهب. نو ځکه د ده په باره کې دغه آیاتون نزل سوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا خو ابو لهب چې د اولي ورځ څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنی تیر کړی دی چې کیسې به یې وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان بن حرب خور وه د اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسخته دشمنه وه. دې به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې شول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کومه لار تیریږي په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو پښو نه نوځي او ازار ورکړي. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوزخ د اور لمبو ته په داسې حال کې ننوځي چې دوزخ ته به د لرګو د بار وړونکي وي. فی جیدها حبل من مسد، د دې په غاړه به د اور رسی وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډیر مفسرین وایي چې په دوزخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غړګۍ وي، ځکه دې یوه ډیره قیمتي بها غړګۍ یا امیل درلودی او دې به په لات او عزا سره قسم یادوه زه به دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض او پر ځای په دوزخ کې د اور امیل یا غړګۍ ور په غاړه کړي او د دې بدبختي مرګ په ډیر عجیب شکل سره پیر سو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار را اخیستو پر لارې ستړی سوه نو یې دغه بار پر یوه لویه ډبره کښېښوه چې ځان هوسا کړي. د الله جل جلاله په امر سره د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پېښه سوه؟ د ډبرې یو طرف ته بار زړیږي او بل طرف ته د ابولهب ښځه زړیږي. دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده تر څو چې هغه خبیث روح او نفس
وخود. دا د ابو لهب د ښځې مرګ او د ابو لهب د مرګ کیسه به په وروسته کې واورئ. او بیا د سورة الشعراء 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بني هاشم بن عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړه چې مطلب بن عبدمناف د اولادې څخه هم څو نفره پکې موجود و او ټولو نفرو شمیر 45 نفره ته ورسېدی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، تر مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړي، ابو لهب په خبرو شروع وکړه. وویل یا محمد که تا موږ د دې لپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړه نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو او پوه سه چې ستا قوم د ټولو عربو قوت او طاقت نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې وخت او موقع د خبرو کولو دپاره نه دی مناسب، نو چوپ سو او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته یې بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني ورته وکړه. پس له عزته او احترامه، پس له خوړلو او چلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو شروع وکړه او ویې فرمیل الحمد لله احمده واستعینه به وتوکل علیه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. او بیا وفرمایل هیڅ رایت او قائد خپل قوم ته درواغ نه وایي، زما دی قسم په هغه الله وي چې بې له ده څخه بل الله نسته چې زه تاسې ته خاص رسول یم او نور ټولو خلکو ته عام رسول یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه چې بیدېږي او بیا داسې راژوندي کېږئ لکه چې راویښېږئ او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي او تر حساب وروسته یا ابدي جنت یا ابدي اور. ابو طالب وویل موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو او ستا سره مرسته او معاونت کوو. زموږ ډېر خوښ دی دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دی او زه د دوی څخه یو نفر یم، خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښ وي. په هر څه امر کړه سوی پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم، خو دا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل والله دا بدکار دی، د مخ تر دې نور خلک یې منع کوي، تاسې یې منع کړئ. ابو طالب وویل یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې او هر یوه ته د هغه په نامه سره خطاب کاو او فرمیل یا بني کعب بن لؤی خپل ځانونه له اور خلاص کړي، یا بني مره بن کعب خپل ځانونه له اور خلاص کړي، یا بني عبد الشمس خپل ځانونه له اور خلاص کړي، یا بني عبد مناف خپل ځانونه له اور خلاص کړي، یا بني عبد المطلب خپل ځانونه له اور خلاص کړي. هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی خپل عمګانو ته یې د هغو په نامه سره خطاب کاوه. وویل یا صفیه بنت عبدالمطلب د الله له طرفه هیڅ نسم در سره کولی، زمو د الله جل جلاله له عذاب نسم خلاصولی، خپل ځانونه په خپل خلاص کړي. یا فلان یا فلان هر یو په نامه یادوي، تر څو خپل لور حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها ته وویل یا فاطمه د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه راڅخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله له عذاب دې نسم خلاصولی. هر یو جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کړي او ټول د الله جل جلاله له عذاب وبېرول. اوس نو د دغه اقرباو څخه څوک اسلام ته داخل سو او څوک نسو داخل. د دغه جملې څخه چې په اسلام مشرفه سوه یو هم صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه وه چې د زبیر بن عوام رضی الله عنه مور وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم په ښکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریشو عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور وګرځول او د ده صلی الله علیه وسلم دعوت یې نه قبلاوه او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولی چې د پلرو او نیکهګانو څخه راپاتې دي، اوس موږ د ژوند عادت او رواج ګرځېدلی دی. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی دې ته متوجه کړه چې تاسو باید خپل فکرونه او عقلونه د ړانده تقلید او بې سنجولو متابعت له قیده آزاد کړي، د عقل او منطق څخه کار واخلي. او ویل دغه بتان چې تاسو د هغوی عبادت کوئ نه ګټه در رسولی سي نه ضرر، او دا چې ستاسو پلرو او نیکهګانو د هغوی عبادت کوه دا عذر نه دی، دا فقط ړوند تقلید دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی پر اهلیه یا خدایانو عیبونه وویل، ضعیفه او بېوسه یې وبلل او وویل دا چې ستاسو پلرونو او نیکهګانو د هغوی عبادت کوه ستاسو پلرو د عقل څخه کار نه دی اخیستی. دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول او په قهر او غضب سوه،
ځکه اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بتانو عبادت کوونکي ګمراه دي. دا خبرې لکه صاعقه یا ټکه چې پرې لوېدلې وي. د مکې مکرمې په ارامه فضا کې زلزلې شروع شوې. قریش سره یو ځای شوه چې دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ رواجونه او مؤثرات به له منځه ولاړ سي، مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهور دی څه وکړي؟ هغه دا چې څوک دي چې د بشریت او د ښو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د په مثل سره نه په خپل نه د خپلو پلرونو په عصر کې څوک لیدلی و. اوس حیران پاتې دي چې څه وکړي. نو قریش سره وویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه قوت او ساتنه دومره قدرت پیدا کړ دی چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساتنه او حفاظت یې کوه هغه ابو طالب و. قریشو پس له ډېرو مشورو بله لار نه پیدا بې له دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دي د دعوت لپاره منع کړه او ورته ووایه چې دغه د صلی الله علیه وسلم دعوت چې وایي خپل الهي خدایان پرېږدي او هغه تاسې ته د نفع یا ضرر رسول قدرت نه لري. دا زموږ خدایانو ته بد ویل او شکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین ګمراهي او ناپوهي هم بیانېږي. د قریشو دا فکر خوښ سو او ژر د هغه په عمل کولو شروع وکړه. د قریشو د اشراف څخه یوه ډله ابو طالب ته ورغله او ورته وویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ خدایان په بد سره یادوي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې په دغه دین و ګمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع کړه، چپ یې کړه، یا زموږ خدایان او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین یې او د ده مخالف یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب ورکړي او دوی هم ځینې ولاړل. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه خپل حال و. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلک یې دعوتول. خو د قریش څخه په ظاهري شکل د اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. د دعوت اورېدلو څخه د حاجانو د منع کولو دپاره د قریشو مشورې. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، په دغه موده کې قریش ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت په ښکاره کېدلو فقط څو میاشتې تېرې سوي وې چې د حج موسم را نږدې سو او قریش پوهېدل چې د عربو مختلفې ډلې د مختلفو ځایونو څخه مکې مکرمې ته راځي. نو دوی وویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې نور عربو ته ووایو. دا د دې لپاره چې محمد صلی الله علیه وسلم دعوت د نور عربو پر زړو تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران ولید بن مغیره ته راټول سوه او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید خلکو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ووایو. ولید وویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړي او ټول په هغه یوه خبره کوي، مختلف خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله ډله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې پر خبرو ردېږي. قریش وویل نو ته ووایه چې خلکو ته به څه وایو؟ ولید وویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم. قریش وویل خلکو ته به ووایو چې کاهن دی. ولید وویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلی دي، د ده په خبرو کې نه د کاهنانو سجا سته نه زمزمه. قریش وویل داسې به ووایو چې لیونی دی. ولید وویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او را معلوم دی، نه د لیونتوب وسوسه پکې شته نه یې خرافات. قریش وویل نو به وایو چې شاعر دی. ولید وویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوز، مبسوط او د شعر نور ټول اقسام را معلوم دي. د ده خبرې شعر نه دی. قریش وویل نو به وایو چې ساحر دی. ولید وویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نو د هغو پکل پکې شته او نه د هغو غوټه کول. قریش وویل نو څه ووایو؟ ولید وویل والله د ده خبرې خوږې دي، د خبرو ریښې خوشبویې دي او شاخونه یې میوه لرونکي دي. د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټول ناحقه او باطل وایاست. قریش وویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید وویل وخت راکړئ چې فکر پکې وکړم. ولید فکر وهه. صبح اخر کې ویل معقوله خبره دا ده چې ووایاست ساحر دی. داسې خبرې کوي چې به هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپله قبیله جلا کوي. پس له هغه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت وسو نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړئ. د حج د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نه فرق چنول. هر څوک چې مکې مکرمې ته راتله هغه به یې بیرول او ورته ویل به چې په موږ کې یو داسې ساحر پیدا سوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي. پام کوئ چې خبرې یې وانورئ. او د دې کار مشرتوب ابولهب پر غاړه واخیستی. کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د موسم په وخت کې خلک ویو الله او وحدانیت ته دعوتول، ابولهب په پسې و او دغه به ویل د
د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی او کاذب دی العیاذ بالله. او دې کار نتیجه دا سوه چې د دغه موسم راغلو عربو له ځان سره دغه خبر خپلو وطنو ته یوړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر سو. د دعوت ته چپولو دپاره د قریشو قسم طریقې. کله چې قریش ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت څخه لاس نه اخلي نو بیا سره کښېنستل او په دې باره کې فکر وکړئ. د دعوت د منع کولو دپاره ډېرې خبرې وکړې او ډېرې لارې چارې وسنجولې او د هغو د عملي کولو دپاره یې فیصلې وکړې چې د هغو فیصلو څخه خلاصه درته بیان سي. لومړی په مسلمانانو پسخند او ملنډې وهل، مسلمانان خوار او ضعیف بلل، پر هغو مسخرې کول، پر هغو خندل او دروغجنان بلل چې په دې کار سره د مسلمانانو شویول مقصد وو او د دوی معنوي قواوې ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایقې خبرې ورته کولې، د مجرم او لیوني په نامه سره یې نارې وروهلې. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. یعنی دغو کفار به محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل ای هغه څوک چې پر هغه قرآن نازل سوی دی بشکه ته خامخا لیونی او ځینو وختونو به ورته ویل ته ساحر او کاذب العیاذ بالله. الله جل جلاله فرمایي وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی له جنسه او د دوی له قومه دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر کوډګر دروغجن دی. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کښېنستی او د ده پر شاوخوا به د ده صلی الله علیه وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناستو، کفارو به پسخندونه پوهل او ویل به دغه خوار او ضعیفه خلک د ده مجلسیان دي. دوهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تعلیماتو او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لرې درواغ پورې تړل او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ردونه نشرول، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شخصیاتو د شبهاتو او اراداتو نشرول. او دا نشریات دومره ډیر و چې عامو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په حقیقت کې د فکر کولو وخت او مجال نه درلودی او قرآن مجید ته اساطیر الاولین پخوانۍ کیسې ویل او ویل به چې دغه قرآن یو انسان ورښیي او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خواړه خوري او په بازارو کې ګرځي، خو په قرآن مجید کې د کفارو دغه ټولو اراداتو رد موجود دی. دریم د قرآن مجید سره په پخوانیو کیسو معارضه کول چې خلک به د قرآن مجید د اورېدو څخه په هغو کیسو مشغوله کول او دا کار یې د نظر بن حارث په ویسه سره کوه چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. څلورم مساومات، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې داسې خبرې وکړې چې سر راکړه او څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکان د خپل شرک څه کارونه پرېږدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او دعوت څه کارونه پرېږدي. دا خو د کفارو فیصلې او عمل و. خو پر دغه سربیره مشرکانو ولیدل چې دعوت نور هم نشریږي او خلکو توجه اوړي. قریش په بیره کې سوه چې دا کیسه نور هم پسې اوږدېږي او دوی مخه نسي نیولی. قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو د دعوت مسله پر ټوله مکه غالبه سي. نو د قریشو مشرکانو دا مشره او اتفاق وکړي چې داسې یو کار ته به محمد صلی الله علیه وسلم راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه وي ورته کړی، نوې خبره ده، ښایي دا راسره ومني. د قریشو ټولو مشرکانو دغه خبره خوښه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د قریشو د مشرکانو سره د ملاقات دپاره وروغوښتی. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم هم ورغلی. قریش ورته کښېنستل او وویل یا محمد هر پیشنهاد چې مو درته وکړی تا نه کړی قبول، اوس یوه نوې طریقه درته وایو او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه موږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وایاست دغه نوې خبره مو څه شي ده؟ قریش ویل موږ وینو چې ته پر خپله خبره ټینګ یې، نو به یو بل اتفاق وکړو، هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د اله یا خدایانو عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو، سره برابر به یو. یوه ورځ ته زموږ پر دین اوسه او یوه ورځ به موږ ستا پر دین یو، چې دغه هغه مساوات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نسي کېدلی. قریش ویل موږ به یوه هفته ستا د الله تعالی عبادت کوو او ته یوه ورځ موږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړبوله او ویل دا څه بې معنا خبرې دي، دا لوبې او مسخرې دي. الهي یا خدایان داسې وي چې یوه ورځ یې تابع او بله ورځ منکره یاست. ابن اسحاق رحمه الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کعبه شریف طواف کوه چې اسود بن مطلب، ولید بن مغیره، امیه بن خلف، عاص بن وائل چې
دغه ټول د قریش لوی مشران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدل او ویل یا محمد راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر و موږ به په هغه کې خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر و تا به د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب جل جلاله فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله جل جلاله دغه د مشرکانو مساوات یا مفاوضات په دغه قاطع او جازمه فیصله سره وررد کړل، خو دغه مساوات د یوه یا دوه واره د پاره نه دي سوي، بلکې دغه خبرې د مشرکانو له طرفه څو واره او تکرار سوي دي، خو په هر وار کې به فایدې وي، ځکه دا امکان نه لري چې هلته مشترک عبادت موجود وي چې هم دی د الله جل جلاله منم او هم دی د ډبرو بوتانو. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، یعنی که ته د دوی طرف ته لږ ور واوړې دوی تیار او آماده دي چې ستا طرف ته در واوړي، مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعت امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې بیره نرمي غوړمالي د یو چا لحاظ او مراعت هیڅ او بالکل نه ځایږي. د مشرکانو له طرفه د ازارو شروع کېدل. د بعثت څلورم کال په شروع کې مشرکانو د دعوت ته چپولو او منع کولو دپاره دغه ذکر سوي طریقې یوه په بله پسې عملي کولې. پر دې کار څو میاشتې تېرې سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی. د مسلمانانو په ازارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه وکړی، خو دوی ولیدل چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بېفایدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار دپاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سوه چې د دې مجلس او شورا د اعضاو شمیر 25 نفره وو، او د دې مجلس رئیس ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا وو. پس له ډېر فکر او پس له ډېرې مشورې دې مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو پر ضد ډېر جازم او قاطع تصامیم ونیول. هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په مقابله او جنګېدلو کې خپل ټول قدرت او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهي نه کوي، او هغه کسان چې اسلام ته داخل سوي دي یا نوي داخلیږي هغو ته به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دغه مادي تصویب سوي او د هغو د عملي کولو دپاره تصمیمونه ونیول سول. اوس خو د نورو مسلمانانو سره خاصتا د هغه ضعیفې طبقې سره د دغو مقرراتو عملي کول اسان کار و، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ډیر وقار او دبدبې خاوند دی، خوش شخصیت دی، د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی، د داسې چا سره څوک بې له عزته او احترامه نسي مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بې ادبي او سپکې خبرې کول بې له رذیل او بې شرفه خلکو بل څوک نسي کولی. او پر دې ټولو سربیره محمد صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی، او ابو طالب د مکې مکرمې د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یوه هګۍ ځان ته حلاله نسي بللی، او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردد کې واچول، مګر بیا هم تر کومه وخته د دغه دعوت په مقابل کې د دوی دیني زعامت او مشرتوب د نوي صدارت او امنیت په خطر کې اچولی وو، دوی صبر وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرامو ازارول. اوس نو د مشرکان له طرفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازارونه شروع سوه. د دغه ازارونکو مشري د ابولهب پر غاړه وه. ابولهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اولې ورځې څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي دښمني شروع کړې وه. د صفا د غونډۍ د نارې په ورځ دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناوړه جواب وایه او خلکو ته د بیرته تللو امر وکړي. په ځینې روایات کې راغلی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ د خپل رسالت اعلان وکړي، ابولهب یو ډبره واخیستل، غوښتل چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وولي. همدارنګه د بني هاشم په مجلس کې ابولهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړي. دغه ابولهب تر بعثت دمخه د خپلو دوه زامنو دپاره چې عتیبه نومېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوې لوڼې رقیه او ام کلثوم په نکاح کړې وې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت سره مبعوث کړل سو، ابولهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوڼو په طلاق کولو سره جبران او قهران امر کړل، تر څو چې هغوی هم تر واده کولو دمخه طلاق کړي. او کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم زوی عبدالله وفات سو، ابولهب په ځغاسته خپلو نور مشرک ملګرو ته ورغی او دا زیری ورکاوه چې محمد
ابتر یعنی بې زوی سو. او دا مو مخکې درته وویل چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موسم کې نورې قبیلې اسلام ته دعوتولې، ابولهب به تر شا په پسې او خلکو ته به ویل د خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی او دروغجن دی العیاذ بالله. په یو روایت کې راغلی دی چې یوازې پر دغه خبرو کفایت نه کاوه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې په ډبرو هم ویشتی تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر پښو به وینې بهېدې. د ابولهب ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب بن امیه او د ابو سفیان خور وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې تر خپل میړه ابولهب کمه او پاتې نه وه. د شپې به یې زوزان راوړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار او د کور په دروازه کې به د دې دپاره ورته ایښول چې د ده صلی الله علیه وسلم په مبارکو پښو ننوځي. د ابولهب ښځه یوې د بدې خولې او د اوږدې ژبې خاونده وه. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې تهمتونه ویل او بې ځایه خبرې به یې پر کولې، د فتنې اور ته به یې پکۍ وهي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد چې هر څه به خوله ته ورتله هغه به ویل. نو ځکه قرآن مجید د حمالة الحطب په نامه سره یاده کړې ده. کله چې دې واورېدل چې د دې او د دې د میړه په باره کې قرآن نازل سوی دی چې د هغه د تبت یدا صورت دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې هغه د کعبې شریف سره ناست او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ورسره و. د دې په لاس کې یو مټ شګې هم ورسره وې، غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه وسلم وولي. کله چې دا ورته ودرېدل الله جل جلاله د دې پر سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل منع کړه. نو دې وویل یا ابابکر ملګری دی چیرې دی؟ زه خبر سوی یم چې ده پر موږ بد ویلی دی، په والله که مې ولیدی په دغه شګو به پر خوله وولم، والله زه شاعر نه یم. او بیا یې وویل چې وایي موږ د مزمم نافرماني کړې ده او د ده امر نه قبلوو او د ده د دین سره مو مقاطعه کړې ده. د محمد پر ځای مزمم ووایه او بیا راهیڅ وی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، وویل یا رسول الله آیا ته نه لیدلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو زه یې نه لیدلم، الله جل جلاله دا پر ما ړنده کړل. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابولهب چې هغه ناوړه کارونه یې کول او دغه ښځه وه او په عین وخت کې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایګان هم وو. کور یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سره مښتی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دوی سربیره نور همسایګان هم درلودل چې دوی ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه په خپل کور کې ډیر ازار وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایګان هغه چې د صلی الله علیه وسلم ته په کور کې ازار او تکلیف ورکاوه دغه کسانو: ابولهب، حکم ابن ابو العاص، عقبه بن ابي معيط، ادی بن حمراء الثقفي، ابن صدا الزهلي. دغه څو نفره د رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایګان وه. وعده او اتفاق یې سره کړی چې همیشه به محمد صلی الله علیه وسلم ته ازار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل کور کې پر لمانځه ولاړو او د دغه همسایګانو څخه به یې د پسه د نس مردار شان پر وغورځول تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ازار په سبب دې ته مجبور سو چې لمونځ د هغې لویې ډبرې شاته وکړي کومه چې د ده صلی الله علیه وسلم په کور کې موجوده وه. او ځینې همسایګانو به یې پسه یا اوښ حلال کړی، دغه د نس چټل او خراب شان به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور غولي یا میدانې ته وروغورځول یا به د ده صلی الله علیه وسلم د کور په دروازه کې ورته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه چټلي او مرداري لري او کلمې په یوه لرګي راپورته کړې او د خپل کور په دروازه به ودرېدی. فقط دومره به ویل یا بني عبد مناف، دا څنګه همسایتوب دی؟ دا همسایه حق دغه دی. تر دغه جملې زیات به نور څه نه ویل او بیا به یې هغه چټلي لرې وغورځول. دغه ازارونه همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل. هر ورځ به دغو همسایګانو خپل انبار او کچره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مخ ته غورځول او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایسته کول. اوس نو ته فکر وکړه که د یو چا یو همسایه بد وي هغه څومره په تکلیف وي، مګر که ستا ټول همسایګان بد سي او ستا د تکلیف او ازارولو نیت یې هم کړی وي نو بیا به دې څه حال وي. خو زموږ پیشوا او پیغمبر سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د خپلو همسایګانو څخه دغسې ازارونه او تکالیف لیدل او د هغو د لاس څخه یې دغسې تریخ ژوند تېراوه. عقبه بن ابي معيط په خپل خباثت او شقاوت کې نور هم زیاتوب کوه. امام بخاري رحمه الله د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریف سره لمونځ کوه. ابو جهل او د قریش نور مشرکان هم هلته ناست وو او ورته ګوري، زړونه یې له قهره او غضبه ورته ایښي. په دغه وخت کې نور خلک راغله او کعبې شریف ته نږدې یوه وښه حلاله کړه، نس یې ورسرې کړې، کلمې او لړمون یې ځینې راوایستل. قریش ورته ګوري او په خپل منځ کې سره وویل څوک دغه کلمې اخلي او د محمد پر سر یې د ده د سجدې په وخت کې ورږدي. قریش خاندي او ملنډې وهي، غواړي چې یو څوک دغه ناوړه کار وکړي. خو عقبه بن ابي معيط ملعون وویل دا کار زه کوم.
قریش خاندي او عقبه ته وایي ونیسه ولاړ سه، یو له یوه طرفه او بل له بل طرفه دی په دغه کار امر کوي. سو عقبه لعنت الله علیه ولاړ شو او هغه د اوښ د نس مردار شیانې ورسره واخیستل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښېښول. وینې مرداري غورځګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر پراته دی او د صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی. عقبه ملعون بیرته د قریش پر طرف ورهي سو او خاندي، شین شین د خندا کېږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذیل او خبیث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی او دغه چټل غوړ او مردار شانې پر سر پراته دی او هلته قریش پر خاندي. هغه څوک چې د دغه کیسې روایت کوي وایي قریش دومره وخندل د ډېرې خندا څخه پر یو او بل طرف کږېدل، یو به پر بل ځان تکیه کوه، د ډېرې خندا څخه ځانونو نه سوی تکیه کولی او دغه خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه حالت وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بې حرکته خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی او د سجدې څخه نه راپورته کېږي. څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچنۍ لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها په ژړا راغله، دغه کلمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سره ایسته کړې. فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکې مکرمې د یوه سردار سره د صادق الامین سره کېدل، بې له دې څخه چې نبي پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي. خو د قریشو ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلک یې د یوه رب عبادت ته رابلل او د بوتانو د عبادت څخه یې خلاصول دغه اندازې ته رسېدلي وو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ سو او د هغو مردارو کلمو وینې خیرې غړزګي پر پراته وو نو یې دوی ته وکتل او ښېرا یې ورته کولې او وویل اللهم علیک بقریش. 3 واره یې دغه جمله تکرار کړه او بیا د دوی نمونه وویل اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط. له دغو ناسو خلکو نومونه یادول، یو یو په نامه سره یاد کړل. راوي د حدیث وایي دغه ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نومونه یاد کړل په والله ټول مې د بدر په غزا په ورځ مړه او مردار سوي ولیدل. ټول هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی و ټول د بدر په ورځ مردار کړل سوه او د دوی ناپاکه جسدونه یوه وچ ساته واچول سوه. ورونو او خویندو تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت ښېرا وکړه او څه وخت قبول سوه. پس لکه لو ټول ووژل سول. په دې کې ټول مسلمانانو ته اشاره ده او لارښوونه ده کله چې دعا کوئ او د خپل رب څخه یو شی غواړئ تلوار به نه کوئ، دعا مو قبلیږي مګر وخت به په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همیشه د بنده دعا قبلیږي تر څو چې په ګناه یا د صلې رحمې په پوره کولو دعا ونه کړي او تر څو چې تلوار ونه کړي. یو چا پوښتنه وکړه وویل یا رسول الله تلوار څنګه او څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه داسې چې یو څوک وایي دعا مې وکړه او قبوله نه سوه، دلته نو د دعا څخه لاس واخلي او دعا کول پرېږدي. قبلېدل داسې نه دی چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسي. قبلېدل ښایي پس له کلو وسي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه حالت کې وسوه. پس له کلو یې دغه دعا یا ښېرا قبوله سوه. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کلونه په بر کې نیسي نو د نور خلکو په باره کې به څه فکر کوئ؟ مقصد دا چې دعاوې کوئ، هر څه چې د الله تعالی څخه غواړئ ویې غواړئ مګر تلوار مه کوئ. که چا تلوار کوه دعا یې نه قبلیږي ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي ستاسې څخه د هر یوه دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغو ازارو بیان کوه چې د مشرکانو له طرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل. اوس هغه بحث پس پر کوو. امیه بن خلف چې دی هم د قریشو د ریسانو څخه و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیاب کې چې به پر هغه صلی الله علیه وسلم هر بد ویل خو ویل یې، خو کله به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي په ښکاره سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دغه قول فرمایي ویل لکل همزة لمزة. دغه امیه بن خلف په باره کې نازل سوی دی. ابن هشام وایي حمزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چاته پوچ او فحش وایي او په سور هم کژې وژې اشارې ورسره کوي چشمګان وهي. او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی د هغه تر شا پر هغه عیبونه وایي او په خبرو یا ازاروي. نو دغه کسان لره که امیه بن خلف یا بل څوک وي ویل او هلاک وي مګر د امیه بن خلف رور ابی بن خلف د کفارو د هغې جملې څخه و چې مسلمانانو سره ډېر زیات عداوت او دښمني درلودل. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلي او یو زوړ پخوانی هډوکی په لاس کې و. داسې زوړ هډوکی چې بالکل وروست او شړېدلی و. دغه هډوکی یې مات کړی او په ورغوي کې یې سره وموږي څو داسې سو لکه اوړه. بیا دغه اوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ ور وپاشل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ته وایه الله موږ د دغه اوړو یا ایرو څخه بیا راژوندي کوي، څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولی سي. پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایرې سو لکه دغه هډوکي بیا راژوندي کېدلی سو. په دغه باره کې الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یعنی موږ ته د وراسته شړېدلي هډوکي مثال راوړي او خپل پیدایښت یې هېر کړی دی. دی وایي څوک به دغه هډوکي ژوندي کړي، حال دا چې دغه هډوکي وراسته او شړېدلي دي. قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. یا محمد صلی الله علیه وسلم دته ووایه چې بیا یې هغه قادر مطلق ذات ژوندي کوي چې اول وار یې پیدا کړی دی او بېشکه دغه الله پر هر قسم پیدایښت ښه عالم دی. که نوی پیدا کول وي که زاړه، سبحان الله. هغه ذات چې اول وار یې د هیڅ څخه پیدا کړی دی دوهم وار یې هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیتونه د دغه ابی بن خلف کافر د دغه عمل په باره کې نازل شوه. عقبه بن ابی چې دی هم د قریشو او مشرکانو د مشرانو څخه دی، د دې لپاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې دغه له دښمنۍ ډکه معامله او ګزاره لږ څه ارامه سي، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه کړی. کله چې خواړه راوړل سوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوړو څخه انکار وکړي. د کور خاوند عقبه بن ابی ورته ټینګ دی چې خواړه وخوره، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا تر هغو به ستا خواړه ونه خورم چې ته ونه وایې اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواړه وخوري، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ خوړلو دپاره دغه شرط کښېښاوه. دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امید و که عقبه دغه د شهادت کلمې مرعتن هم وایي په نتیجه کې به مسلمان سي، لکه حمزه چې ابو جهل ته وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه تر خولې بې له ارادې راووتل، خو بیا د دغه خپلې خبرې په وبسه مسلمان سو. د حمزه رضی الله عنه د اسلام کیسه به په وروسته کې درته بیان سي. اوس هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امید و که چیرې عقبه مرعتن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ د خوړلو لپاره د شهادت کلمې ووایي خو ښایي اخر مسلمان سي. عقبه چې هر څه ځان یوې او بلې خواته کړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل خبره ټینګ و. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی دا امکان نه لري چې خواړه ونه خوري او ولاړ سي، دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خواړه وخوړل. مګر وروسته په قریشو کې دا خبر نشر شو چې عقبه د شهادت کلمې ویلي. قریش په دې خبره ډېر خواشینې او ناراضه سوه او هغه څوک چې ډېر زیات خواشینی سو هغه ابی بن خلف و، ځکه ابی د دغه عقبه ډېر نږدې اشنایي او مجلسي و. نو ابی عقبه ته ورغلی او وویل زما مخ پر تا حرام دی، نه خبرې در سره کوم او نه دې اشنا یم تر څو چې د محمد پر مخ لاړې ورته نه کړې. د هغه دپاره دي د شهادت کلمې ویلې، خو زما شرط بیا دا دی چې پر مخ به ورته کې که تا دغه کار وکړي هغه وخت بیا خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او تردد کې دی چې څه وکړم. هر څه کوشش یې وکړي چې ابی بیا له دغه شرط راضي او خوشحاله کړي او له دغه شرط څخه دې خلاص سي. پیدا یې نه کول. ابی پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوې لارې دي، یا به د محمد صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي یا به د قریش مشران له لاسه ورکوي. اخر یې دا شو وبلل چې محمد صلی الله علیه وسلم خفه او ناراضه کړي. نو ورغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک مخې لاړې ورته کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ او پټ خوله هیڅ یې ونه ویل. مسلمانانو ښه فکر وکړي، دا هم یو د هغو ازارو او اهانتو څخه دی چې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د دین د نشرولو دپاره او د دعوت په لار کې قبول کړي دي. که نن ورځ د هغه چا په مقابل کې چې خلکو ته اسلامي احکام بیانوي یا د اسلامي لارې ته خلک رابولي یا د ټولنې انحرافات او خطاوې بیانوي، د ځینو کسانو له طرفه ناوړه الفاظ ویل کیږي یا ځینو تهمتونه پر تړل کیږي یا د اخلاقو څخه لرې حرکتونه ورسره کیږي، هغه باید په دې سره نه ظاهر سي او نه ناراضه. دی باید دغه اعمال ور په یاد کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات په مقابل کې کېدل. ای د محمدي دین بیانونکې، نن ورځ هم دوې ډلې ستا سره حسد او عناد لري. اوله هغه ډله چې په ډاګه سره د اسلام دشمنان دي، حق ویل او حق اورېدل نه دي خوښ، او دوهم هغه ډله ده چې په ښکاره سره حاجي ملا او اخوزاده دی خو د دعوت او تبلیغ فضیلت د دوی نه دی په برخه سوی. نو ځکه د حسد په سبب یوازې دا نه چې ستا وعظ او دعوت نه وي خوښ، بلکې پر تا هم د دې دپاره عیبونه وایي چې خلک در څخه متنفره کړي او هغه د شیطان راضي او حسد اور یې مړ سي. مګر د یوه واعظ او عالم مقصد باید د الله جل جلاله رضا او د دین نشرول وي. که څه هم په دغه لار کې تکلیفونه او ازارونه ورکړل سي، یو مسلمان باید د دین د نشرولو په لار کې تهمتونه او ازارونه په پراخه سینه سره قبول کړي، ځکه د هغه معامله د الله جل جلاله سره ده. خلک د پیسو د ګټلو دپاره تکلیفونه او ازارونه قبلوي، ته یې د الله د رضا او د جنت دپاره نه قبلوي. خدا دې هم درته
ته معلوموي. د دغه حسیدانو په مقابل کې هلته نور ډیر داسې خلک سته چې ستا د وعظ کولو او د نشرولو څخه ډیر خوښ دي او الله جل جلاله ستا په وعظ او نصیحت سره سمې لارې ته راوستلي دي او د ښه عمل کولو توفیق یې هم ورکړی دی. هغه خلک باید له فکر ونه باسي. د دغه عقبه بن ابی معیط او د هغه ملګرو او د هغه ملګري ابی بن خلف په باره کې د سورة الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب جل جلاله فرمایي چې دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن حسن وړاندې او کاری محمد امین اعزاز چمتو کړی. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته څو شېبې ورکومه چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته دلته ستا کور و دلته لور شي او پیدا شي دلته حزنه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راغلې جانانه د خیال په بام باندې ولاړ یم ننداره یې کوم مکې ته بیا